السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه جوړ وو. ملګرو، په دا ویډیو کې تاسو له زه در وښیم چې د فیسبوک پاسورډ به څنګه معلوموئ. که د فیسبوک پاسورډ وي، که په دغه موبایل کې هر څومره اپلیکیشن او اکاونټس کلو شوي وي د هغو پاسورډ به څنګه چک کوئ، مطلب هغه به څنګه لرئ. زه تاسو ته ښایم دا کې به لاندې راشئ کروم ته، دا ښکاري تاسو ته کروم باندې به کلیک واخلئ. بیا په دې سایډ کې 3 ډاټس د ښکاري په دا باندې به کلیک واخلئ. بیا په دې کې لاندې تاسو ته ښکاري دا سیټینګ نشان ته ښکاري، سیټینګز یې لیکلی په دې باندې اخري کې چې کوم دی هیلپ اینډ فیډبیک لیکلی دی نه پاس سیټینګ، په دې باندې به کلیک کړئ سیټینګ. نو دې کې بیا ښکاري تاسو ته په دا دریم نمبر باندې چې کوم دی دا پاسورډ منیجر چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کړو. دا چې څنګه کلیک کوم لږه به د سکرین بلیک شي ځکه چې پاسورډ دی پې مخامخ دا اوس کلاو شو. دا مطلب اکاونټونه چې کوم کلاو دي دا اوس ما سره په دې موبایل کې کوم د اکاونټ یې کلاو دي، کوم اپلیکیشن دا کې به ټول هغه پاسورډ یې پرتې وي او په کوم جیمیل ته جوړ شوي هغه به ورسره وي. لکه زه اوس د فیسبوک هغه معلوموم، فیسبوک باندې ما کلیک کړو، دلته سکرین به لږ بلیک شوی. نو بیا به ته راشئ دلته کې پاس ته د نمبر شو کوئ لاندې پاسورډ. اوس چې زه په دا هغه باندې دا کوم د آیز د سترګې نشان دی په دې باندې کلیک کوم نو بیا به سکرین بلیک شي ځکه چې دلته ما سکرین ریکارډینګ شروع کړی. نو دلته به تاسو ته پاسورډ شروع کړي صحیح پاس مطلب نمبر او لاندې پاسورډ شو. دا اوس مطلب ما 3 اکاونټ جوړې کړي دي په فیسبوک اکاونټ یې ده. نو کې مطلب ته ګوري چې مطلب ما بل کم اپلیکیشن کلو کړی اکاونټ مې جوړ کړی دی او سره ورته پته هم نشته موبایل کې د پروت دی. دا اوس ګوره ما د دغو شنو پته نشته چې یاره دا ما څه شي جوړ کړي دي، خو زه ګورم که نه به هر حال چې یاره دا څه شی دی. نو اوس زه ګورم دا ما کلو کړو، دا کې ګوره جیمیل بره جیمیل دی لاندې پاسورډ دی چې مطلب کوم جیمیل باندې جوړ شوی کوم نمبر باندې شوی دا به تاله اوس شو کوي انشاءالله دا شانتې ترتیب به ګورو او ملویږو انشاءالله په یوه بله ویډیو کې. که ویډیو مو خوښه شوي د نور ملګرو سره یې ضرور شیر کړو. ډېره مننه.